د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پر عمومي لاره د تختپل ولسوالۍ اړوند د تور کوتل په سیمه کې د 100 میلیونه افغانیو په لګښت د ډیجیټلي ټول ګیټ سیستم جوړیږي چې د پنجشنبې په ورځ یې چارې پیل شوې. دغه ټول ګیټ د زلمي داود خصوصي شرکت او ترانسپورت وزارت په ګډه پر 10 جریبه ځمکه جوړیږي چې چارې به یې له 7 تر 9 میاشتو بشپړې شي. د دې شرکت مسؤل محمد داود قادري وایي دا ټول ګیټ په معیاري او عصري ډول جوړیږي چې موټر چلوونکو ته به اسانتیاوي زیاتې وي. په دې کې 8 دانې دروازې جوړیږي چې 4 پر یوه طرف جوړیږي 4 پر بل او 8 دانې سړک جوړیږي. په دې کې مسجد شریف جوړیږي او اداري تعمیر مجهز جوړیږي. تشنابونه د اودسو ځایونه جوړیږي او شنې سایې پکې جوړیږي. 10 جریبه مځکه ده نو انشاءالله دا خدمات به ټول په 10 میاشتو کې مکمل. د دغه ټول ګیټ د چارو د پیل په مراسمو کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مسؤلینو ویل په ټول هیواد کې د مهال 146 پروژې چې د ټول ګیټونو ترمینالونو جوړول او هوایي ډګرونو ځینې ساختماني چارې پکې شامل دي روانې دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال مولوي عبدالسلام حیدري ویل ټولې هغه پروژې چې د مهال تر کار لاندې دي د خلکو د هوسایي لپاره دي او د دې پروژو لګښتونه تر هغه زیات دي چې دوی ته عاید راځي. تقریبا په ټول افغانستان کې 146 پروژې اوس عملاً تر کار لاندې دي یا دا رقم دي چې په میاشت یا راتلونکې میاشت کې به چې 14 ډیزاین په حالت کې دي هغه به په کار باندې ولویږي. د امیرالمؤمنین حفظه الله د خوا څخه موږ ته دا ویل شوي دي چې ټوله پیسې تاسې ټولوئ تر هغه زه زیاتې درکوم خو د دې ملت د وسایي دپاره د دې ملت د ښېګڼې دپاره د دې خلکو د وسایي دپاره دا برته مصرف کوي. بلخوا موټر چلوونکي وایي که دغه سیستم او ټول ګیټ جوړ سي دوی ته به د اسانتیاوي چې کارونه یې پر یوه ځای په چټک ډول ترسره سي. دا ښه کار دی دا باید وسي که د ترازګانو جوړول دي که د ټول پلازې جوړول دي که کوم د ټول ګټو چارو وزارت اډیا یې جوړې کړي هلته په بازار کې دا ډېر ښه کار دی. یو خو به موټران دلته ښه په دقت سره په نرمۍ سره پر سړکانو باندې روان او بل به وزن کنټرولیږي. د دې اسانتیا دا ده چې اول موږ رابار شو له غره څخه 2-3 ځایه مو مثلا محصول دی بیا ګانټې ته درېږو. د دې دغه اسانتیا ده چې دلې اوس موږ ټول مشکلات حل کړو پر یوه پرچې باندې بالا ځو پر خپله مخه باندې هم به موږ وسایو هم به ګانټې والا دا نور جنجالونه به نه وي دلې به ټول حساب پر یوه ځای. د دې نوي جوړېدونکي ټول ګیټ مالي لګښت خصوصي شرکت ورکوي چې وروسته به تر 11 کلونو یاد شرکت له ترانسپورت وزارت سره په 50% عایدو شریک وي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره